شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه زمانہ وا دا ډېر لوی سړی و د کلي کې یو ډمه وه هغې به 1500 روپۍ د یو شپې اخېستې چا به چې ورسره شپه تېروله 1500 روپۍ به خلق وله راغله صاحب دا خو غرق شو د دې بیړه غرقه شه دا 1500 روپۍ خلک کورونه خرڅوي څوک پټي ګاڼه کوي څوک ځمکې ګاڼه کوي لکه پښتنو کې عام رواج د زوی واده دی هغې دپاره پټی ګاڼه کوي مینه ګاڼه کوي چې ډمه رانهولي م سترګه یې ټیټېږي په پېښور کې دی چې واده یي صاحبه چې پولیس بینډ رانهولې یا فوجي بینډ رانهولې یا دا بارډر والا د زناور بچي د دغو بینډ رانهولې صاحبه بیا دې سترګه ټیټي تاسو خیال راغی کلو کې چې ډمه رانهولې بیا دې سترګه ټیټېږي د ښځې سترګه دې ټیټېږي ستا ټیټېږي تاسو خیال راغی نو ابو شیخ جنید بغدادي ته خلقو وی چې بیړه د دې خلقو غرقه شي هغه طبعي جوړه ده شیخ جنید بغدادي وی ښه خلق داسي جهاد دې ته وایي انسداد د جرائمو دې ته وایي جواب ورولېږلو خپل شیخ چاډمې ته ووایه چې بېګاله تا کور ته به شیخ جنید بغدادي راځي چې بل چانه پیسې وانه لي شیخ چې ورغی ډمې ورته ویل چې زما کور کې شیخ جنید بغدادي څه کوي پیر دی بزرگ دی ویب نورې خبرې پرېږده پیسې به 1500 روپۍ لې او شیخ جنید بغدادي به ستا کور کې شپه تېروي دا ډېره دمم په هیبت ته چې بیړه غرقه شي دا دومره بزرگ او پیر او دنیا منلو والا کنه دا نو ماښام ماسخوتن منځ شو شیخ جنید بغدادي شیخان ورسره دي او د ډمې کور ته روان هسې د شیخ جنید بغدادي د ایمان ته وګوره چې دې خبرې ته نه ګوري چې زه د ډمې کور ته ځم دا خلق به څه وایي اوس تاسو په ایمان ووایئ چې په اخبار کې راشي چې سبا به د بجلیګر مولا د پلانې ډمې کور ته ځي تاسو به څه وایئ یعنې ستاسو دا سرونه به دا ومني چې دا مولانا صاحب چېرته تقریر کولو لوله ځي نو اخبار به لاس کې والي راشه که نه راشه او بیا دا ساربزن طلاقي چې دي چې دا ما پرتګونه په آسمان کې جنډه کړي دي دغو له خو به یو لویه موقع په لاس ورشي پرون راته یو خان وی وی اخترم کله کړو مال اختر ویلا مال پرون هو کنه پرون نو دی او ښځه مې یو ځای لیدلي ویل پرون کوم ځای اختر و مال پرون اختر و کنه ویل کوم ځای مال هغه صدر نه چې صدر پول باندې زه او ته سره یو ځای شو مال تا سره اختر ناست نه اوس بس داسې شو چې ساعت یې ووته ویل نه نه دي هسې تپوس مې کولو مال ما بسې وویلې که پرون اختر وکړه بې غیرته ته ما ته وایې اختر دی که نه دا زمونږ ملک دی دا د دې خلقو حال دا به د چا ذهن ومني اوس شیخ جنید بغدادي دې ته نه ګوري چې دا خلق به څه وایي چې دا لکونه او زرګونه دنیا مریدان دي او دی د ډمې کور ته نه هلته غرض نفس نو غرض نفس نو غرض د یو انسان بچکولو د ګناه نه اگر که زما نفس پکې تباه شي خدا انسان دی د ګناه نه بچ کور ته ورغی پیسې ورکړې ویل بیبي خبره واوره دا پیسې په کم شرط هلې وی صاحب په دې شپه کې به زما ځان تا ته وقف ته چې څه وایې زه به وایم چې ښه ویل نه خو به نه کې وی نه به شیخان یې رسخت کو دی دننه لاړو دروازه یې بند چې دننه لاړو ډمې ته وایي چې بیبي داسې چل دی چې زه داسې پیر غوندې یم صفایي زیاته خوښوم ته لاړه شه لږه ولامبه او پاکې جامې واغونده او بیا راشه ویل ډېر لاړه ویلم بل پاکې جامې واغوستې او راغله
ورته وی بیبي ستا او زما خو ټوله شپه دا خبرې به کوو خو زه داسې پیر غوندې یم منځونه مې ډېر خوښ دي نو یو دوه رکاته به تو کړي یو دوه به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوي ویل ډېره ښه دمه یې په مانځه ودروله چې په مانځه یې ودروله شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه نیت پې وتړلو قبلې ته د دې مخ کو په مانځه یې ودروله او دې په خپله اوس اسمان ته ګوري او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلب طفیل مصطفی اے پروردگارا زما خودم رکارو چې د دې ډمه کار زناو دا مې د زنا نرونی و رامه واستتا ته ودرولا اوس دین مخ کې زما کار داو چې دا سه هیلا وجه مې جوړ کړه چې دا ډمه مې د زنا نه رامنې کړه او تا ته مې ودرولا اوس دین مخ کې پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلب طفیل مصطفی اے اللہ دے زړه د ګناه نه بندول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی دا ستا کار دی اے اللہ د جناب محمد رسول الله په خاطر خدای د دې ډمې د زنا نظر تور کا ځان سره تعلق جوړ کا چې دا الفاظ اډمې واورېد بیهوشه تر سبا پورې بیهوشه پرته وه سهار چې په اوش کې راله نو د شیخ جنید بغدادي په لاس یې بیعت وکړو او توبه یې وویسته چې مړه کېدنو د خپل وخت لویه ولي او بزرګه وه تاسو خیال راغی